د اذان نیوز قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ او جوړ به اوسئ. د افغانستان د اسلامي امارت د عالمانو شورا مشر شیخ فقیر الله فایق وایي چې ډېر ژر به د نجونو د ښوونځي پرانیستل شي. مولوي فایق له امریکا غږ سره په یوه مرکه کې ادعا کړې چې د اسلامي امارت مشر شیخ هیبت الله اخندزاده د نجونو د مکاتبو د شروع کېدو مخالف نه دی. شیخ فایق وایي چې د نجونو د ښوونځي د نه پرانیستل کېدو یوازینی علت دا دی چې د نجونو ځایونه جلا وي. فایق دا ادعا هم کړې چې کابل کې د اسلامي امارت د دیني عالمانو په غونډه کې د اسلامي امارت ستر مشر ته دا سپارښتنه وشوه چې د نجونو ښوونځي دې پرانیستل شي. نوموړي دا نه دي ویلي چې شیخ هیبت الله دغې غونډې ته د نجونو د تعلیم په اړه ولې هیڅ هم ونه ویل. د اسلامي امارت دغه مشر داسې مهال دا څرګندونې کوي چې د پوهنې وزارت وایي د خپلو مشرانو په امر یې تر امر ثاني پورې د نجونو ښوونځي تړلي او علت یې هم واضح کړی نه ده. همدارنګه تېره ورځ مولوي عبدالسلام ضعیف له یوې رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې د عالمانو په لویه غونډه کې د نجونو په ښوونځي بحث شوی ده. ښاغلی ملا عبدالسلام ضعیف وایي چې د غونډې په داخل کې یوه بله غونډه چې د ویش کمیټو له مشرانو څخه تشکیل شوې وه جوړه شوې ده. په دغې غونډه کې د نجونو د ښوونځیو مسله مطرح شوې ده. تعلیم موضوع د دې لپاره یو اختصاصي غونډه د غونډې په منځ کې بله غونډه وشوه چې هغه کې 27 کسان د کمیټو مشران، همدارنګه ورسره 27 نور شیوخ د هرې کمیټې څخه یو شیخ دا ورسره ملګري شوي وو. هغوی ته په اخره ورځ باندې دا موضوع سپارل شوې وه چې دوی د دې لپاره د حل لاره پیدا کړي. نوموړی زیاتوي چې په دغه غونډه کې د نجونو د ښوونځیو په شروع کېدو باندې یوازې 2% اختلاف پاتې او نور اختلاف پای ته رسېدلی ده. زما په نظر تر ډېره پورې حل شوی ده. موضوع کې ډېر کم اختلاف پاتې و. کېدای شي په 2% اختلاف پکې نه دی، د تعلیم په ضد باندې نه دی. اختلاف دا دی چې د ځینې علما داسې چې د دې لپاره دغه اوسنی نصاب کافي دی که یو څه تغییر په نصاب کې راشي. ځینې علما داسې وو چې هغه مطلق د دې طرفدار وو چې دا باید ترانسپورټ ولري، د ترانسپورټ د لارې ولاړ شي، حجاب پکې مراعات شي. ځینې استادان دا وو چې دا مطلق باید داسې ځایونه جوړ شي چې هلته زنانه استادانې وي، زنانه شاګردان وي، زنانه سټاف باید مکمل وي. دغه شیان ټول داسې یو نظر و. دا چې ښځې تعلیم کولی شي که نه شي کولی په دې کې ډېر کم اختلاف شته. اما په تطبیق د دغه کې چې میکانیزم د ښځو د تعلیم لپاره جوړ شي هغه یو څه لږ شاید وخت واخلي، خو تر ډېره پورې چې زما کم معلومات وو په 100 کې 90% لا تر 90 هم زیات د تایید مسله ده او هغه 100 کې 10 به پاتې هغه به لږ کار غواړي. نو دا موضوع یوازې تر موضوع باندې که د وخت څخه کار شوی وای کېدای شي دغه وخت حل شوی وای، خو اما دا چې اوس دلته وخت ډېر لنډ و، 3 ورځې وې، د علماو ترمنځ بحث په دې باندې کېدی، نو دغه نهایت پای ته ونه رسېدل، خو حل شوی ده. زما تر ډېر پورې معلومات دا دی دا موضوع کې ډېر پرمختګ شوی دی او کېدای شي دا موضوع زما امیدواري دا ده چې ډېر ژر د دې اعلان شاید